څو کسانو سره چې کوم دی جاخم راغله وایي چې خامنه‌ای چې کوم دی شهید شو دا چې کوم دی د کربلا میدان دی دا پلان کې ریډینګ دی زه ورته وایم ګوره داسې کار دی چې څنګه چې هغه ټرمپ دی څنګه چې نتنیاهو دی دغه رقم دی متاسفانه چې موږ د ډېرو خلکو عادت داسې جوړ شوی دی نن په اور باندې پیټرول دویسي نور پسې تازه سي اگر که د مسلمانانو په منځ کې نفرت وي که د مسلمانانو په منځ کې دا خو د مسلمانانو خواته لیکن د دوی خواته خو زه تاسو ته د ټولو مؤمنانو وینې یو دي د مؤمنانو د مسلمانانو وینې یو دي موږ په دې وخت کې په دې شانو باندې نه غږیږو نه خوند راکوي او نه ضرورت شته ورته لیکن زه به تاسو ته یو خبره وکړم د هر ځای کې چې مؤمن مسلمان وي د دې له بل مؤمن مسلمان سره وینه ګډه ده تاسو خیال وکړئ 50 لکه مسلمانان په سوریه کې د اهل سنت والجماعت شهیدان شول په تیرو 15 کلونو کې استغفر الله 50 لکه اهل سنت والجماعت دا به موږ څنګه هیروو ولکن اهل سنت والجماعت په عراق کې شهیدان شول دا به موږ څنګه هیروو دا چا شهیدان کړل او دا سب دي دا په هر چا پسې سب دي داسې لبنان یمن نور عربي هیوادونه دا ملیشیات سي جوړ کړي وو دا نور شیان سي جوړ کړي تاسې د افغانستان معاصر تاریخ وګورئ چې دوی څه کردار پکې کړی دا تاریخ مه هېروئ مسلمانانو ته وایم خو موږ د چا په مرګ خوشحالي نه کوو دین او شریعت مو اجازت نه راکوي لیکن کله چې رب العالمین جل وعلا یو څوک په خپله سزا باندې ورسوي داسې خو دغه په غزه کې مړ کېږي اسرائیل هغه د ثواب دپاره ځي هلته وایي دا د موږ د یهودو قبله و بیت المقدس موږ دلته تر هر چا ښه شهیدان یو چې مړه کېږي هاتي به نو اوس دلته خلک وایي چې ولا اسرائیل هلته مردار سوي دي شهیدان سوي دي شهادت مرتبه دا قرآن و دین و اسلام دا واضحه کړي ده الحمدلله څوک وي او چاته الله ورکوي لیکن په دغه حساسو حالاتو کې په حساسو شیبو کې په داسې شیانو باندې خبرې کول دا د بیعقلو انسانانو عادت وي صحیح ده الله مو ملس خدای مو ملس راځي په خیر د ټولو کسانو به همدغه پوښتنې ته همدا جواب کافي وي که عقلمند دي نو پوه به سي یو بله خبره به هم زه درته وکړم بابل جان کله ما هغه تاریخ نه هېرېږي کله چې صدام شهید شو د امریکایانو له خوا نه نو دوی ډولونه راخیستلي و ډولونه یې وهل ما نه هېرېږي یاد موږ ورته وایو چې تاسې هم لږ وروسته وړاندې ګورئ صدام خو اوس هم چې تاسې نن ورځې دا ویډیوګانې پیدا کړي ډېر شیان به پیدا کړي دغه حرس دغه د دوی یو ډله ده په دغه کې حرس ثوري ورته وایي د ایران په پوج کې داسې کله په سوریه کې عملیات کول په اهل سنت والجماعت باندې بې ژوندي په خاورو کې خښول ورته ویل به یې وایي چې لا اله الا بشار الاسد استغفر الله ژوندي به په خاورو کې خښ کړل ژوندي به یې په خاورو کې بشار الاسد څه معنی ده قاري صاحب بشار الاسد دغه وخت کې دا یو لوی د سوریه لوی کافر باچا و دا اوس یې تښتېدلی ده وروسته اسد پلارو علوي دا نصیري شیعه دي او دی خپل ډېر لوی خبیث و دې څو لکه اهل سنت والجماعت علما داسې ماشینې ورته جوړ کړي تاسې نن ورځې ورته ولیکئ سجن د سیدنیا په نامه باندې سیدنیا ورته ولیکئ په دې سجن کې داسې ماشینان ورته جوړ کړي و اهل سنت والجماعت ته یعنی بسته انسان به ورغورځار کړل دومره غوښې به یې راویستله جني دومره تاسو خیال کړي یو ماشین راځي دا وسپنې داسې تختکۍ سره ده بالکل همدغه شکل به و سیدنا جیل او همدغه جیل تاسو داسې به انسان به الله اکبر داسې سجنونه یې جوړ کړي و الله اکبر لا اله الا او خاص اهل سنت والجماعت دي او دا اوس ګوري یو نیم کال 2 کال تقریبا قریب دي اهل سنت والجماعت واکمنان دي په سوریه کې خپل ژوند کوي خپل زندگی کوي د چاته د سترګې په چپم نه ورته ګوري
بلکې لا د اهل سنت والجماعت چې څنګه حفاظت او ساتنه کوي د دوی هم همدغسې کوي. تاسې دا اوس ګورئ په د افغانستان کې الحمدلله اسلامي نظام د الله دی قائم او دائم ولري. رب العالمین جل وعلا د له داخلي او خارجي دښمنانو د دوی حفاظت او ساتنه وکړي. امين. اله العالمین د خارجي او داخلي دښمنان تباه او برباد او ذلیل او رسوا او شرمنده کړي. تاسې اوس ګورئ الحمدلله د دې ټولو خلقو په یو قسم باندې حفاظت او ساتنه کوي. لیکن کله چې د دوی وختو د رفسنجاني وخت در یاد کړی د اهل سنت له ښځو یې سینې پرې کړلې په دې میخو تندیو کې میخونه ورټکوله. دا تاریخ مه هېروئ و قربانه. الله اکبر. دغه افغان صاحب نه پوښتنه وکړي د عمر جانم لوی ده، د بابا عبدالرحمن صاحب هم لوی ده، یا دا تاسې هم دلته چې لوی خلق یاست تاسې فکر وکړي یعنی د اهل سنت والجماعت رقص مرده به ورباندې کول. او بالکل قاری صاحب سر به تر کټ که ګرمې اوبه به پې واچولې هغه به نیغ نیغلېده. تاسې هغه تاریخ خو موږ داسې عمل له دوی سره نه ده کړی، خو دوی ته چې دانونه موقع په یو ځای کې په لاس باندې ورسي په خدای قسم همغه پیرې به در سره کوي لکه یزید چې په د یزید په حکومت کې صلاح حسین علیه السلام سره په کربلا اصلا یزیدیان دوی دي. بالکل قاری صاحب تاسې دوی موږ ته وایي تاسې یزیدیان یاست، حقیقت کې دوی یزیدیان دي. تاسې دا د سوریې د لبنان د عراق د لیبیا د یمن د افغانستان دغه تاریخ تاسې وګورئ خپله به درک درته معلوم شي. یو چا لیکلي وایي سعودي کې څه وایي رب دې حفاظت او ساتنه وکړي. امین یا رب العالمین. حفاظت وکړي. اله العالمین دی هغه څوک په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا او شرمنده کې چې د رسول الله وطن ته په سپکه سترګه ګوري، دی وحي مرکز ته د رسول الله حرمین او شریفین ته په بد نظر ګوري. اله العالمین دی په داسې عذابونو اخته کړي په دنیا او آخرت کې چې بیا بل څوک دغسې چل ونه کړي. امين. ښه راځي په خیر مهرباني دا مې هغه یو کس راغلی یو خبره یې وکړه، نو په داسې حالاتو کې زه ټولو مسلمانانو ته وایم د چا توهین به نه کوئ، نه مو دین اجازت راکوي نه اسلام اجازت راکوي، خپل کار دی کوي. صحیح ده؟ ښه راځئ په خیر، راځئ په خیر، بارک الله فیکم. راځئ علي لاندې ډېر ناستې نه راخېږي لکه چې هغه آغا صاحب چې پرونی ویلې چې زه روایتونه درته راوړم، اما هغه آغا صاحب منتظر صاحب زه دې پیژنم، منتظر صاحب راپورته شه، منتظر صاحب راپورته شه، منتظر صاحب راپورته شه. دا څه شو دا سړی دغه کس بیرته ولې لاړل؟ منتظر تاسو قاری صاحب صاحبان راپورته شه. د آپشن ځای خالی کې دوستانو خپل ملګري آپشن ان شاء الله وروسته وخت درکو، تاسو آپشن ځای خالی کې لایو در سره شیر کړئ. ښه دا ویډیو ډیره تاریخي ویډیو ده، د سره وساتئ ابابیل جان، دا د قسم پیغام څخه خرڅ دا همدغه کس اوس هم د موږ لایف ته ناسه زه ورته هم چې تراسه دا د قسم اوس بیرته کوشش وکړه، یو کوشش وکړه بل چې اوس قرآن کریم باندې. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه خیریت دی؟ مهرباني وکړئ. بس تاسو لایف ته ولاړ ډېر په شوق کې نو ډېر څه زده کړې مې ترې وکړلې. الله مو قدرمن سره لري، قدرمن سي الله مو قدرمن کړه. فرعون رشتہ دار سلام. دا قاری صاحب محترم دوی پیرانیان ته هم سلام کوي دا خلک. فرعون رشتہ دار تراسه خود تراسه دلته دا کمنټونو کې څه شی مه وایه، ته راځه پورته راسه، پورته به یو څه خبرې وکړو. راځه په خیر علي، بارک الله فیکم. ښه امیر صاحب وایه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو تپوس مې کول، مطلب دا نن سبا چې کوم حالات دی دغه پکې نه ډسکس کوم، خو لکه دا اسرائیل چې دی هغوی مین پلانینګ دا دی چې موږ به ګریټر اسرائیل جوړو. صحیح ده؟ هغوی کې ترکیه به ګریټر افغانستان جوړ کړو. ادې الله بندګانو، ادې الله بندګانو، ګوري دا د موږ د دین خپرونې داسې ځای ته مه وړئ چې سبب یې د تاسو په منځ کې نفرت پیدا وي، د مسلمانانو په منځ کې. اوس زه په ګریټ میرټ څه کار در لرم؟ دا بعضې انسانان ما ته په دې سترګه ګوري چې دا قاري صاحب دغه د شیعو په مذهب کې پوره معلومات لري، کتابونه ورته معلوم دي، نو دوی دا فکر کوي چې قاري صاحب په دې ټولو شیانو دغسې مهارت لري. نه کوم سیاسي رهبر یم، نه کوم سیاسي لیډر یم، نه کوم د دنیا حالات چې سبا به بل ملک له بل ملک سره لګېږي، بل ورځ به بل ملک له بل ملک سره لګېږي. ودې الله بندګانو، هغه سیاسي کسان
چې هغه په سیاست پوهیږي او هغه په سیاست کې دین نه خرڅوي، هغه په سیاست کې اسلام نه خرڅوي، هغه په سیاست کې ضد نه کوي، هغه په سیاست کې د مسلمانانو توهین او سپکاوی نه کوي. داسې سیاسي بحثونه چې څوک کوي هغه وڅاروي چې په حقیقت مو سترګې در خلاصې کړي. زه خو د دنیا په حالاتو د الله بندګانو زه ټول ورځ شیو په کتابونو کې مطالعه کوم، په خپلو کتابونو کې مطالعه کوم. زه به اتې لبنان بعد په نورو شیانو کې ګرځم را ګرځم. نو د الله بندګانو نه د دنیا حالات ماته معلومیږي، نه د دنیا په حالاتو خبر یم او نه په دې شیانو باندې سر ګرځوم. لیکن تاسو ته وایم تاسو که رښتیا له دغه سیاسي بحثونو سره محبت درکوي یا سیاسي خپرونې غواړئ وګورئ، هغه سیاسي کسان وګورئ چې په سیاست پوهیږي چې هغه دین تر سیاست نه قربانوي. السلام علیکم قاری صاحب. چې هغه دین په سیاست نه قربانوي. هر سیاست مدار چې دین قربان کړل تر سیاست، ملک مخکې کړل تر سیاست، دا لکه شیطان په داسر باندې ولي. په څه شي؟ په داسر باندې. هر وخت کې سیاست مداران وي، هر څوک چې وي په دیني پیژني، په دیني پیژني چې دا د دین سړی ده، دا له ویریدونکی سړی ده، دا له قرآن او له پیغمبر او له اسلام نه هیڅ شی بل نه مخکې کوي. خبره یې اوره، خبره یې پیژنه او خبرې ته غوږ نیسه. او که داسې نو په دیوالې ولا په توپې ولا اوس به یو بل راځي بیا به راته وایي چې د اسرائیلو په قصه خبرې وکړه، بل به راته وایي د فلاني ملک په خبرو. د الله بندګان د پیغمبر علیه السلام د صحابه و دفاع ته مې پرېږدي، که مې نه پرېږدي په خدای قسم که میډیا ته بیا راسم. د دین دفاع ته تاسو نور دفاعګانې کوئ. ما درته ویل دي چې ولې دا دفاع کوئ؟ هر څوک لګیا ده د یو څو د بل څه دفاع کوي. ما پرېږدي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع ما ته تر ټولې دنیا راته مهمه ده، په خدای قسم. تر پلار مې راته مهمه ده، تر مور مې راته مهمه، تر اولاد مې راته مهمه ده. اتې سر ولې نه خلاصوئ؟ پرېمږدئ دې کار ته، د رب دپاره درته مې پرېمږدي. صحیح ده؟ په خبره مو سر خلاص ول که نه ده خلاص؟ هو خلاص محترم ان شاء الله بیا ما دغه مورچې ته پرېږدئ، ته بله مورچه راټینګه کړه، د دین دفاع پکې وکړه، د قرآن او د اسلام دفاع پکې وکړه. که یې کولی سي، که یې نسي کولی نو بیا هغه لاړ سي، هغه سپي مو پرېمینځئ. ښه راځئ په خیر، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ ښه خیرونه امن دی؟ کور کلي کې خیر دی؟ هغه صاحب یې اسد یم، جی مسلمان یم، د خیره سنی یم. زما پوښتنه دا وه چې دا دوستانو پوښتنې ته یې وله زما مخکې مو درته وویل، زه نه پوهېږم چې په دې پښتو دا خلق نه پوهېږي او که په څه شي باندې نه پوهېږي. په پښتو باندې پوهېږي. هغه صاحبانو ته مو پرون راته ویلي دي چې موږ روایتونه راوړو، کتابونه راوړو، هغو ته یې وله زه انتظار وي، بیا د تاسې پوښتنې درته جوابوو، د تاسې پوښتنې بیا درته جوابوو انشاءالله. ښه راځئ په خیر. څه مهرباني مایک کولو کسه ده. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب محترم، یو تپوس مو کوو. ما وایي چې د ایران او دا کوم جنګ چې روان دی اسرائیل او امریکې، نو دې کې چې کوم د دوی د مشر استغفر الله نور شو درې کور سره نه کار څه ضرورت نشته، زه پوهېږم په سیستم دی هغه وسه دی اوس نه پوهېږم نسواري نه ده کړی چې په څه بلا باندې د ما دا شاته ټانګ ولاړ ده که تیاره ده. دلته تاسې وګورئ کتابونه دي. د پیاوابي قاری صاحب دی الله بند ایو راته لیکلي مولانا فضل الرحمن صاحب، الله دې حفاظت وکړي. دا دې تا جواب.